اوږده زرزمیني له چغو نارو او سکرویو ډکه وه. دواړو خواوو ته اوسپنیزې پنجرې ولاړې وې. تر پنجرو ورهاخوا بندیان پراته وو. میرویس خان پنجرې ته ور وښویېد. د پنجرو په پای کې پراخ ځای ښکارېده. په دیوالونو کې غټې شمې بلې وې. له میخونو پر ډکې څوکۍ یو ځوان تړل شوی و. ځوان چیغې وهلې. تر پیسو یې سرې وینې روانې وې. بل تن یو بوډا ته ولاړ و. نوکان یې ترې ایستل. له چته د دار حلقې را ځوړندې وې. د زندان ډبله دروازه وچونګېده. رڼا راغله. په زینو کې یو چا چیغه کړه. میرویس خان د زندان د مشر غږ وپېژاند. د زندان مشر راغی. د زندان یو ساتونکي په بیړه کیلي راویسته. پنجره خلاصه شوه. د زندان مشر وویل: میرویس خانه وبخه، دا احمقان ستا په قدر نه پوهېږي. میرویس خان ولاړ شو. د زندان له مشر سره پر زینو وخوت. لنډ را وګرځېد. د زندان یو ساتونکي یو ور خلاص کړ. په وړه کوټه کې د پوزیو کټ، بالښت او د وړوکي لرګین خیرن میز پر سر بله شمع ښکارېدله. د زندان مشر وویل: په ټول زندان کې تر دې ښه ځای نه لرو. میرویس خان پر کټ کېناست. د زندان مشر ته یې وکتل. هغه ته په ګوته کې د سرو زرو ګوتمۍ ته کتل. د زندان مشر وویل: ستا راکړي سوغاتونه نشم هېرولی، خو همدا مې په وسپره ده. ډوډۍ او د اوداسه اوبه به پر وخت راځي. میرویس خان مننه ترې وکړه. له خپلې ګوتې یې ګوتمۍ راویسته. د زندان مشر لاس ور وغځاوه، خو میرویس خان خپل مټ ټینګ کړ. ویې ویل: وژنې مې؟ د زندان مشر د کوټې دروازه پورې کړه. ورو یې وویل: نه، اصفهان ته دې بندلیږي، خو فکر مه خرابوه. هلته مې ځینې ملګري شته. بس مازې یو څه لاس ورته ونیسه. هرې خبرې ته دې ولاړ دي. میرویس خان خپلې ګوتې خلاصې کړې. د زندان مشر په بیړه ګوتمۍ ور واخیسته. په ځیر یې ورته وکتل. په سرو زرو کې غټه پیروزه ټومبلې وه. میرویس خان وویل: یو بل کار به هم راته کوي. د زندان مشر وخندل. سمه ده، خو لږ مصرف لري. غواړم چې له خپل ورور سره ووینم. درب شو. پر چت لوېدلي لرګي وچونګېدل. د شمعې سره لمبه ولړزېده. د میرویس خان په سترګو کې اوښکې ورغړېدې. ورو یې وویل: آهنګر و؟ هو، توپ ته یې وتاړه. میرویس خان خپله شونډه په غاښونو کې ټینګه کړه. په څلورمه ورځ د میرویس خان ورور یحیی خان زندان ته راغی. ویل چې له ځینو قومي مشرانو سره مې خبرې وکړې. ستا د ازادولو لپاره مو 400 سپاره او 1000 پلي کسان پر جنګي کلا حملې تیار کړي دي. خو میرویس خان له دې کاره منع کړ. ویې ویل چې دا ځان وژنه ده. جنګي کلا په 1400 کسانو نه نیول کیږي. میرویس خان خپل ورور زغم او حوصلې ته راوباله. ویې ویل چې اوس کمزوري یو، د حملې وخت نه دی. وروسته یې خپل ورور ته وریاده کړه چې د آهنګر د کور مصارف پر غاړه واخلي او د راتلونکي لپاره وسلې ذخیره کړي. دا یې هم وویل چې پر کور او تجارت پام کوه. دوی اوږدې خبرې وکړې. یحیی خان خپل ورور ته یوه کڅوړه ورکړه او په ډکو سترګو له زندانه ووت. ګرګین پوهېده چې د ورځې لخوا له جنګي کلا د میرویس خان ایستل خطرناکه دی. یوه شپه څو کسان راغلل. د میرویس خان لاسونه یې ور وتړل او له زندانه یې ویست. د باندې په 4 آسونو پسې تړل شوې سرپټې بګۍ ولاړه وه. میرویس خان په بګۍ کې کېناست. د 4 آسونو پښې وخوځېدې. شاته 6 سپاره پسې روان شول. بګۍ له ښاره ووته. د جنګي کلا په برجونو کې رڼاوې ښکارېدې. پورته رڼه ستوري ولاړ وو. یو وخت د بګۍ د سرخولو غنجا ودرېده. میرویس خان سترګې رڼې کړې. سپېدې چاودلې وې. میرویس خان ته یو سړي په اشاره له بګۍ ښکته شو. د شګو په ټیټو غونډیو کې په لسګونو پوځیان، اوښان، آسونه او کچرې ولاړ وو. میرویس خان د یو پوځي په اشاره یوې بلې سرلوڅې بګۍ ته ور وخوت. شېبه وروسته کاروان حرکت وکړ. نری باد چلیده. شګې پستې وې. د اوښانو، آسونو او د کچرو د پښو دربا نه خته. کله کله به یو آس وشڼېد. اوښ به غرمباړې کړې.